که چیرې غواړئ نورې ډرامې هم وګورئ نو اجمل شهاب یوټیوب چینل او همدارنګه افغان ټي وي شوز یوټیوب چینل ځان سره سبسکرایب کړئ. ډیره مننه. هې تا ته وایم ودرېږه تاسو هم دلته پاتې شئ. امر مو پر ځای کېږي. صبر وکړئ ارامه اوسئ. خیر زر دلته یو ډاکټر راوغواړئ. سمه ده ښاغلي ملګرو دلته یو احمده ته خو ښه یې؟ زویه ښاغلی ولسمشره تاسو ښه یې؟ محمده دننه کوم څه شته؟ نه پوهېږم ښاغلی ولسمشره. ګاز دننه ګاز چون لري؟ محمده د باندې غږ وکړه چې موږ له دې ځایه د باندې. سمه ده ښاغلی ولسمشره. خیره عاقف چیرته دی؟ مهرباني وکړئ ښاغلی مسره. عاقف او مامدو چیرته دي؟ والا لږ مخکې زنګ ووهه د یو پلان ازور یې هم راولېږه. موږ څېړنه ورباندې وکړه. د تقاعد شوو مامورینو ښارګوټی و. د مامورینو ښارګوټی؟ ولسمشر هلته لیدنه درلوده. هغوی هم زر ورغلل. خیرې زه ولې له دې خبرو نه خبر نه یم لکه چې بیا دوی په خپل سر کارونه پیل کړي دي. ها ما تاسو ته زنګ ووهه ښاغلی مسره خو ستاسو موبایل بوخت و. زر ځان خبر کړ څه خبره ده وروسته یې راپور ماته راوړه. سمه ده امرم پر ځای کېږي. ښې اړخ نه ملګريه. سمه ده ملګريه. مهرباني وکړه ښاغلی مسره. عاقف وروره ماته یې راکړه. تاسې چیرته یې عاقفه؟ زه له هر څه نه خبر شوم. موږ سیمې ته ور روان یو. سمه ده چې ورسېدی ماته زنګ ووهئ. سمه ده اړیکه نیسو ښاغلی مسره. راورسېدو ملګريه لږه لاره پاتې ده. ولې نه راځي دا خلک څه شوه؟ دې خوا ته وګورئ غږ مې نه اورئ. ولسمشر چیرته دی؟ دننه ده. سمه ده. ملګريه دلته کومه ستونزه شته؟ ښاغلیه تاسو ښه یئ؟ ملګريه مرسته راوغواړه. زر کوئ دلته راشئ. هلئ امبولانس راوغواړئ. امبولانس ښاغلی ولسمشر تاسې ښه یئ ښاغلیه؟ زه ښه یم دوی له دې ځایه وباسئ. لومړی تاسې وباسو ښاغلیه. نه داسې نه کېږي زر کوه. ته ښاغلی ولسمشر وباسه عاقفه. سمه ده مامور. هلئ زر کوئ ملګرو زر کوئ. کښېنئ. ښاغلیه تاسې ښه یئ؟ ملګرو مرسته وکئ. هلئ ملګرو زر کوئ امبولانس راوغواړئ. زه اوس ښاغلي ولسمشر ته ورځم.
که کوم څه وشول ما ته خبر راکئ. په سترګو ښاغلیه حالی زر کوئ زر کوئ. ووایه ته کوم څه دې پیدا کړل؟ وروره دغه ځای راز مې پیدا کړ د طبیعي ګازو نلونو یعنې کیدای سي هغه ځای نه زهرجن ګازونه تېر کړي وي. دا ته څه وایې زهرجن ګاز دی؟ هو وروره کور ودانه ته کور وده شاوخوا مو کوم څه ولیدل او که نه؟ زموږ مدیر یو کس پسې ورغی څاري یې. تاسې ښه یې تاسو ښه ښاغلیه. څه شوي ملګریه؟ عاطف وویل کیدای شي زهرجن ګاز یې تېر کړي وي. ښه نو هله ملګری نظر کوه موږ باید لاړ شو. السلام علیکم. نظر کوه مېرمن دې رانه واخیسته خو اولادونه مې رانه نشه اخیستلی ارزو. هو څنګه مې دې چې مېرمنه ووژله تاسې ټول هماغسې وژنم ان له هغې نه مو بتروم. ته څنګه داسې زناوره شوې؟ څنګه دې زما مېرمن ووژله؟ که ډېر ورته اندېښمنې چې در بېخه یم کیدای شي خوښ دې شي که څنګه. دا ته څه وایې رسلې؟ ما ته وګوره رسلې ښځې پام کوه چې د مور نوم مې په خوله وانخلي. هلی زر کوئ چېرته وئ ها؟ نه اوس به ستاسو زړه په تنګ شوی وي. داسې نشه کولی. یو څه در ښایم چې خوند واخلئ. نه ته رسیله یې احمقې ډېره احمقه. کاشکې چې د جوارو پلی هم وای. داسې کار نشي کولی نشي کولی. په هر حال نه نه ما ورګورې اولادونو. رزیلانو تاسې څه کوئ شرفانو؟ ودرېږئ ونه خوځېږئ. تسلیم شئ. تاسې په خپله ودرېږئ که نه دا ځای الوزوم. د طبیعي ګازو په نلونو کې مو بم تړلی. که چاودنه وکړي ټوله سیمه به له خاورو سره یوه شي. ودرېږه سمه ده ارامه اوسئ ارامه اوسئ. پام کوئ چې کوم لیونتوبه نه کوئ. سمه ده موږ خپلې وسلې غورځوو. راشه دیخ راشه رزیله سیمه هوا ته الوزوې ها. اوس به له تاسې سره ګورم دا چې څوک څوک الوزوي وبه یې ګورې. مخکې شه سیمه هوا ته الوزوي. مخکې شه. ما ورګورې سترګې مو پټې کوي پټې کوي. ولې سترګې پټې کې نجیبه پرېږده چې ویې ګوري کیدای شي خپلې مور پسې خفه شوي وي. ورور مې خوشې که هغه ده وګوره د موټر منځ کې ده لږ وروسته هوا ته الوزي. البته ته باید هغه وخت هلته وای نجیبه خو قسمت هم دا وکنه
اجل راغلی و هغه بنکر رسیلې زناورې ښځې بې وجدانې ما ورګورئ اولادونو ارزو قسم کوم د دې کار حساب درنه اخلم وګورئ دا ډېره جالبه صحنه ده دا دی کلیتا و بی خانو افسوس په هندري میرمنې خوشي مې که رزیلې خوشي که د دې هر څه حساب درنه اخلم د دې کارونو حساب به یو یم راکوې به ولې نه هرو مرو ډاډه یم چې ته به هم حساب رانه غواړې تاسې خوښوئ هلکانو ښه ښاغلي تاسې خوښوئ که نه ژوندي اوسئ ښه یم مننه ښه شوه چې په خیر تېر شو ښاغلیه تاسې ښه یئ ښه یم هلکانو اندېښنه مه کوئ حالت یې څنګه دی اوس ښه ده ښاغلیه هر ډول مرسته ورسره به کوي امرم پر ځای کېږي تاسې ښه ښاغلیه بریدګر مو ونیوه ښاغلی کوم بریدګر نه و غوښتله چې ستاسې پام بلې خوا ته واړوي د طبیعي ګازو نلو کې زهرجن ګازونه خپاره کړي وو ښاغلیه موږ هغه رذیلان ونیول ژوندي اوسئ هلکانو په سم وخت کې راورسېدلی هغه د ښاغلی مسارم راغی شفا دې وي ښاغلی ولسمشره ژوندی اوسئ ښاغلی ما سره ستا کسان د خیر اوسې موږ یې وژغورلو په هغوی چې هر څومره وویاړې بیا هم کمه ده هغوی همداسې دي ښاغلیه ځینې وختونه داسې کار کوي چې له ویاړه مو سترګې پټېږي ځینې وختونه داسې کار کوي چې له ډېرې غوسې نه ورته نشو کتلی دا موضوع تاسې په خپله وڅېړئ هېوادوال په دې اړه پوه نه شي نه غواړم د ټاکنو په وخت کې د خلکو روحیه کمزوري شي اندېښنه مه کوئ ښاغلیه زه یې په خپله حلبم زموږ مدیر هم یو څه لاسه راوړي دي مهمه موضوع ده ښاغلیه تاسې هغه موضوع هم وڅېړئ سمه ده ولې نه مونږ ته لږه اجازه راکولی شئ ملګرو سره مې یوه موضوع غواړم شریکه کړم ښاغلی ولسمشر اجازه ده ښاغلیه مهرباني وکړئ بیا هم مننه هیله کوم پلاره اوس موږ سره څه کوي دا لیونۍ موږ اوس وژني زه ډېر ډارېږم پلاره مه ډارېږه نوربانو مه ډارېږه عاقف دی اوس راځي او موږ ژغوري صبر وکړئ اولادونو وزغمئ یو ځل له تاسې نه پوښتنه کوم ملګرو پیکاس تاسو نیولی دی ځواب راکئ پیکاس تاسې نیولی دی سمه ده په تاسو باور لرم که تاسو پیکاس نیولی وي ماته دروغ نه وایئ همداسې نه ده مامدو هغه البته ښاغلیه ګورئ عروضو زنګ وهلی و ویل یې چې نجیب او اولادونه یې ما نیولي دي تاسې څه وایئ ښاغلیه امر نجیب او اولادونه یې نیولي دي ولې ښاغلی مساره لامل یې څه دی ځکه چې عاکفه ځکه چې هغوی فکر کوي چې پیکاس موږ نیولی دی ویل یې که نجیب او اولادونه یې ژوندي غواړئ نو باید پیکاس بیرته ورته وسپارو خو پیکاس موږ سره نشته ښه نو اوس څه وکړو نجیب او اولادونه یې څنګه وژغورو یعنی نجیب عامر او اولادونه له ارزو سره دي همداسې ده زه نه پوهېږم چې بل کوم ډول یې ووایم یعنی هغوی وایي چې پیکاس موږ نیولی دی همداسې ده هو همداسې ده خو البته تاسې خو پیکاس نه دی نیولی که نه زه پوهېږم ښاغلیه پیکاس موږ نیولی دی خو موږ فکر نه کوو چې د نجیب عامر اولادونه به وتښتوي ښه ده ما نه مو ولې دا خبره پټه کړه یعنی هغه تاسو اجازه نه راکوله نو ځکه زه به ولې ستاسو مخه نیسم چې مجرمان ونیسئ ها که مخه مو نیسم د دې لپاره یې نیسم چې تاسې هېروئ چې یوه ډله یئ او په خپل سر کار کوئ ستاسو د دې خپل سریو سزا اوس نجیب او د هغه اولادونه ویني
تاسو دا په خپل سر کارونه کېدای شي چې د هغوی د مرګ لامل وګرځي. هغه پیکاس چیرته دی؟ ښاغلیه زه یو ځانګړی ځای لرم هلته مې ساتلی. زر ما هلته ورولئ. سلام زه راغلم. وګورئ تاسو ته مې څه راوړي. دا لاسي بمونه دي. داسې به یې نیسئ هېڅ یې مه پرېږدئ که نه چاودنه کوي. نه اولادونو نه مې لرې اوس ارزو اولادونو نه مې لرې اوسه. که نه څه کوې نجیبه ما وژنې ها. هېڅ خندا نه راځي. هلئ نو دا بمونه واخلئ. مونږه رامه پرېږده رسیلې ښځې ځه ورکه شه. د دې کار حساب به راکوې ارزو راکوې به. پام کوئ هغه وانخلئ پام کوئ لاس ورنه وړئ پوه شوئ. هلئ زردا واخلئ سرزوري مې کوئ. هلئ ته څه ډول یوه شیطانه یې ها ولې موږ سره داسې کوې؟ زه داسې نه وم وروسته داسې شوم. نه پوهېږم نوربانو. هله دا واخلئ. نه سرزوري مه کوئ که نه. دا ونیسه ونیسه خوشې که دا ونیسه خوشې زر کوه ونیسه. پرېږده داسې مه کوه. آفرین. خدای مرسته وکړه ماشومان خوښه که هر څه چې کوې ما سره یې په کار ځو. سوار هم راځي نجیبه اندېښنه مه کوه لږ په تمه شه. ستا نوبت دی نوربانو. هله لاس دې خلاص که. ورکه شه. تر درې وشمارم. یو نه دوه پلاره نه او درې. نه اوس نو دا بمونه به کلک در سره ونیسئ سمه ده. مه کوه که خوشی کوي چاودنه کوي پوه شوئ ها. مه کوه داسې مه کوه. بس هم دومره ول که دا بمونه مو خوشې کړل د مور په څېر مو بم هوا ته الوځئ. ونه وایئ چې نه دي وویلې. ارزو زه هر عمر خلاصېږم خو قسم کوم چې تا به په خپلو لاسونو مرداروم دی. نجیبه غوږونه دې راته کاڼه کړل. دعا وکړه چې پیکاس رابلې که نه حالت مو خرابېږي. بله ښاغلی بارونه. مهرباني وکړه. نجیبه او اولادونه یې ما سره دي. څنګه مې چې تاسو سره ژمنه کړې وه پیکاس بیرته درولم. آفرین آرزو ډېر ښه کار دې کړی دی آرزو. په ولسمشر باندې برید بریالی شو ښاغلیه. له باده مرغه بریالي نه شوه په وروستۍ شېبه کې وژغورل شو. تاسې اندېښنه مه کوئ موږ به یې په ټاکنو کې ختم کړو. ټاکنه زموږ وروستی فرصت دی باید ختم شي که نه نو له دې وروسته فکر هم نشم کولی. روحیه مو له لاسه مه ورکوئ. په دې سختو حالاتو کې ستاسې ښې رهبرۍ ته له هر څه نه ډېره اړتیا لرو ښاغلیه. پلار جانه زه دا خوشې کوم نور یې نشم نیولی. وزغمه زویه وزغمه ته یې کولی شې. پام کوه چې خوشې نه کې. نوربانو ته هم لور یې. پلاره ډارېږم. د بم په اړه فکر مه کوه د بل څه په اړه فکر وکړئ. زارۍ درته کوم موږ خوشې که. هغه وخت چې دې زه وژلم غږ دې بیخي ښه و نوربانو. اوس څه وشول اوس زارۍ کوې. ته مې هغه وخت ونه شوې وژلې که نه. تا زه ونه وژلم خو زه پرته له کوم ځنډه تا وژنم پوه شوې. یو وخت مې په تا څومره باور کوه څومره ړنده ومه. ته هغه وخت ړنده نه وې نوربانو. زما هوښیاري وه هسې په زاریو خوله مه ستړې کوه. دا چې دا بم به څومره ځان سره وساتې معلومه هم نه ده.
که درنه ولوېده به هم چاودانه کوي وروسته به دې د پلار د سترګو په وړاندې مړه شي لکه د مور په څېر دی हमारे انشاءالله له دې ځای نه خلاصېږم ته هېڅ اندېښنه مه کوه ستاسو ملګرو ولې زنګ ونه واهه ملګریا هیڅ نه خوځېږي څه خو پې نه وي شوي داسې مه وایه ملګریا دومره زر له موږ نه خلاصېږي راویښ شه پیکاسا موږ راغلو ډېره خندا لري زمریا اوس چې څه وایم هغه خندا نه لري هغه څه دي پیکاسا له بده مرغه زمونږ ولسمشر مو ونه شو وژلی تا وژنم کفا قسم کوم چې تا وژنم آخر نه آخر د مرداره وم لومړی به وایه چې نجیب عامر صاحب یې چېرته بیولی دی زر کوه ووایه حالا عامر صاحب دوی چېرته دي نه پوهېږم که پوهم شم درته یې نه وایم څېړنه داسې نه کېږي ته څه کوې عاکفه غواړم پوه شم چې نجیب عامر صاحب اولادونه یې چېرته دي ښاغلی مساره شکنجه ورکولو سره نه ښاغلیه دا کارونه د شکنجه نه دي ځکه داسې کوم راته ووایه پیکاس جانه عامر صاحب نجیب اولادونه یې چېرته دي نه پوهېږم نه پوهېږم خوشه یې که نو راکفه سړی به ووژنې اندېښنه مه کوئ ښاغلی مساره دومره زر نه مړ کېږي تاته وایم شکنجه مه ورکوه عاکفه که دې سړي باندې داسې فشار راوړې د مې میاشتې د کودتا پلان به هم په ځان ومني که چېرې کودتا یې نه وي کړي نو فکر یې هرومرو لري ښاغلی مسره د یو کس جرم په بل چا باندې نه اړول کېږي دا کار نه باید داسې وکړو ډېر ډارېږم ساره نور نه ستړی شوم بم مې له لاسه لوېږي پام کوه چې خوښي نه کې وزغمه ته یې کولی شې د بم په اړه فکر مه کوه هېڅ فکر مه کوه ته هېڅ وجدان نه لرې ارزو ماشومانو سره څوک داسې ظلم کوي هغوی خوښه که هر څه چې کوې ما سره یې وکړه ما سره یې وکړه نجیبه یا دې خوله بنده که یا هېڅ رحم نه کوم څنګه مې دې چې ښځه ووژله هماغسې د اولادونه هم وژنم ارزو مرداره وم دې راسلې البته البته پوه شوم نجیبه له دې جامو سره خو ډېر بدرنګه نه شوم که نه برعکس ته ډېر ښکلی شوی ښاغلیه دا جامې تاسو سره ډېرې ښې ښکاري څه ووایم د قیامینې خبره مې ومنله داسې نه چې سپک شم خیر خیر خدای خیر زما مشر څومره ښکلی ښکاري اړتیا نشته چې ووایم چې څومره ښکلی ښکاري ښاغلیه که اړتیا نه وي مې وایم نیکایه
حسن همدا جامې د په ما باندې په زور واغوستلې. مه په غوسه کېږئ ښاغلیه، د فرعون مود هیڅ کله نه تېرېږي. در په یاد کوي چې د باچایۍ په وخت کې ټولو همدا جامې اغوستې. که چیرې غواړئ نورې ډرامې هم وګورئ نو اجمل شهاب یوټیوب چینل او همدارنګه افغان ټي وي شوز یوټیوب چینل ځان سره سبسکرایب کړئ. ډېره مننه. رښتیا نن کومه ورځ ده؟ کومه ورځ ده؟ ډېر خفه شوم میرمن عزیزې. سمه ده، نوې جامې مو اغوستې، خو تاسې څومره زر هیر کړل میرمن عزیزې؟ څه مو هیر کړې کایا؟ څه؟ لویه ورځ ده ښاغلیه، د مې 28مه نېټه ده. هغه پیاوړې ورځ ده چې ولسمشر مو په دار ځړولی و ښاغلیه. ته په حقه یې کایا مینیکا، په حقه یې. چمتووالی څنګه روان دی؟ هر څه سم دي ښاغلیه. زموږ نوماندانم تاسې ته په تمه دي. ستا دا لویه ډالۍ څه ده؟ موږ ته یې هم راوښیه. یو ځلې چې ووینئ ښاغلیه، دومره به مو خوښ شي، دومره به مو خوښ شي، دومره به مو. رضا زنګ وهلی، هغه موږ ته ډېر ښه خبرونه لري. مهرباني وکړه. ښاغلیه وخت ختم شو، مظهر سره تبادله کوم. کومه خاصه غوښتنه لرئ؟ ډېره خاصه غوښتنه لرم رضا جانې. امر وکړئ ښاغلی بارونه. څنګه د چپلانې ولی هماغسې وکړه. وروسته هم څه وکړم ښاغلیه؟ وروسته هم د ټولو دښمنانو بیړۍ په اوبو کې ډوبه کړه. زما په خبره پوهه شوې؟ پوهه نه شوم ښاغلیه. ټول مردار کاره سو، ختمې کړه، ټوټې ټوټې کړه، له منځه یې ویسه. ځان ښه ډاډه کړه چې یو هم درنه ژوندی پاتې نه شي. ډېر پام کوه، په خبره پوهه شوې؟ که پوهه شوم ښاغلیه. اورې ښه خبرونه را روان دي میرمن عزیزې. اوس پوه شوم کایا مینیکا. خو ښاغلیه پیکاز به څنګه شي؟ په دې اورلګېدنه کې خو هغه هم سوځي. زه هم په همدې اړه فکر کوم. ښاغلیه که ستاسو اجازه وي زه مې نظر ووایم. ها ووایه. ګورئ پیکاس یو ښه جنګي سړی دی، همدارنګه زموږ د ډلې تر ټولو زړور کس هم دی. یعنې که د عاکف نومې بلانه زموږ خلاصون هغه پورې اړه ولري نو کومه خبره نشته. د دعوا لپاره د خپل ځانه هم تېرېدلی شي ښاغلیه. په حقه یې مینک جانه، په حقه یې. مینک جانه یو ښه فکر لري عرضو. زموږ لپاره د پیکاس مرګ ارزښت نه لري. عاکف به ووژنې، نجیب به ووژنې، مامدو به ووژنې، نور نو پیکاس مړه که وشمېره. ښه فکر مو کړی دی ښاغلیه. د ټاکنو د بریا لپاره دا یو ډېر ښه فکر دی ښاغلی بارونه. دا چې تا نجیب وتښتوه دا هم کم فکر نه دی عرضو. اوس هم تا ته د تورې ډلې لاس کاسه پیاوړي وسلوال درځي. هغوی پوهېږي چې څه باید وکړي. امر او قمنده ستا ده، دا کار ختم کړه. زه له دې کار نه ډېر خوند اخلم ښاغلیه. دا کار ترسره کوم. ورځ په خیر. که ستاسو کسان کومه شیطاني ونه کړي یو تر ویښته ته به مو هم زیان ونه رسېږي او له دې ځای نه به روغ رمټ ووځئ. زموږ کسان شیطاني نه کوي ارزو. شیطانت خو ستاسې کار دی، ستاسې. په خیر راغلی ملګرو. خیر اوسې اغلی. نن له تاسو سره یو لوی کار لرم. امر وکئ. تر اوسه لا وخته دی. نجیب امره دا ملګری تیار دی چې ستاسو د امنیت لپاره خپل ژوند نه تیر شي. که څنګه فواده؟ البته میرمن ارزو، د امیر صاحب امنیت زموږ لپاره له هر څه نه ډېر ارزښت لري. هو همداسې کوو. ښاغلی راغی پاڅېږئ. کینئ کینئ سمه ده. ښه کایا مینیکا، په بې صبرۍ په تمه یم چې څه ډول نمایش ښکاره کوې. که اجازه مو وي یوه لنډه وینا لرم ښاغلیه. تا ته غوږ یم. ښاغلیه لکه څنګه چې تاسو تېره ورځ وویل راتلونکې ټاکنې زموږ د 200 کلونو د قدرت لپاره د بقا او فنع دوره ده. په دې 200 کلونو کې ډېره هڅه وکړه چې موږ ړنګ کړي او له منځه مو ویسي.
خو موږ پرته له کمزورۍ بیرته ودرېدو. هغه څه ډول بریا ده موږ ته یې هم ووایه ښاغلی کایمي نیکه. ښاغلو زموږ د کودتا په تاریخ کې 3 مهم پړاوونه بریالي شول. لومړی مو هغه سلطان عزیز لرې که، دوهم یې دا چې خلافت مو ړنګ که، او درېیم دا دی نن ناست یو او ټولې یو ځای لمانځو، او دا هم زموږ بریالۍ کودتا ده. دومره ستونزو سره مخ یو، واسې وخت ده چې د تېرو کودتاو په اړه وغږېږې. مې نیکایه ها داسې مه وایه ښاغلیه، د مې 28مه مې په یاد کړه چې په دې سختو ورځو کې موږ ته روحیه او ملاتړ وکړي ښاغلیه، د دې لپاره چې هیر نه کو په تیر تاریخ کې څومره بریالي وو. نو د دې لپاره مې دا هر څه وکړل چې موږ وکولی شو. پاچاهان او ولسمشران تر دا راپورته کو ملګرو، او تل خپله هیله باید تازه وساتو ملګرو. ډېر ښه تکتیک دی کایامي نیکه، شخصا زما خو ډېر زیات خوښ شو. په حقه یې مې نیک جانه، اوس فکر کوم موږ ته یې انځورونه هم ښکاره کوي. هو ښاغلیه. زما درنو میلمنو او ګرانو خوږو ملګرو، د نړۍ تاریخ کې ځانګړی ځای لري. د مې میاشتې 28مې نیټې 1960 کال د کودتا یو 50 کال دی. نو زه هم غواړم چې په دې ارزښتناکه ورځ کې تاسو ته سلامونه وکړم. یو ځل بیا مې د مې 28مې ورځې تاریخ نن تکراریږي ملګرو. زه هغه وخت کې د زده کوونکو یو رهبر وم، او له نږدې مې د هغو ځوانانو افسرانو په زړه کې د هغې ورځې جوش ولیده کله چې هغه اور پوهنتونونو او سړکونو ته راووت. نو د مې په 28مې مو د مسلمانانو رهبرانو قدرت په ځمکه راوغورځاوه ملګرو، او ړنګ مو که. نو اوس ولې نشو کولی هغه بریا ترلاسه کړو؟ نور نو هغه شرایط نشته ښاغلیه. اړتیا نشته چې ورخطا شو درنو ملګرو. د 1960 کال کودتا ته مو په 1950 کال کې تیاری ونیوه. د دې کار د بریا لپاره مو پوره 6 کاله کار وکړ. هغه وخت هم لکه د نن په څیر د دې هېواد مسلمان رهبران په زندان کې پراته ول. خو هغوی په زندان کې هم د واکمنۍ خوبونه لیدل زما مې نیکه، او وروسته موږ بریالي شوو چې مسلمانان ورته په دار وځړوو. مسلمان ولسمشر، مسلمان صدر اعظم، د دولت مسلمان غړی او مسلمان نظامی افسرانو داسې له صحنې نه ورک کړل چې بیا یې هیچا نوم په خوله وانخیسته. مسلمان ولسمشر او 2 وزیران مو ورته اعدام کړل او له تاریخ نه مو پاک کړل. کومو خلکو چې د هغوی په اعدام غږ پورته که، هغه مو داسې خپلو کورونو ته ولېږل چې په تن کې اسانه وه. اوس هم داسې یو تاریخي پړاو کې یو ملګرو، یا به بریالي کېږو، هرومرو بریالي کېږو. وګورئ کومه صحنه چې تاسې ګورئ، د دې بیرته تکرارول زموږ مسؤلیت دی ملګرو. چمتو یئ؟ تیار یئ چې یو ځل بیا لومړۍ درجه کاسدار ته وخېژوو ملګرو؟ دا خوندوره ورځ بیا تکراروو. بېشکه بېشکه. ګورئ زما زړورو ملګرو، کوم انځور چې ګورئ زموږ لپاره تر ټولو لوی جوړ شوی صنعتي اثر دی. هغه انځور چې یو ولسمشر مو ورته په دار وځړاوه، دوستانو ته مو جرأت ورکوي او دښمنانو کې مو ډار خپروي ملګرو. که د ښار ټوله برېښنا هم راکوي ما نشئ غږولی زما زمریه. ما ته وګوره رزیله، ښاغلي مسار ته دعا وکړه کنه ژوندی به نه وي. هلانو مشر ته دې غوږ شه، ما پرېږده نو. که نن ونه شو سبا ته البته چې زما یې پیکاسه. نور نو ډېره ناوخته شوې دا کفه، نن به دا کار هم دلته ختمیږي. بله زه یم ښاغلی مسخره آرزو. دلته یو څو کسان دي چې ستاسو پام اړولی شي. اوس بلې خواته مه ګورئ، دا ځای ننداره کوئ.
لکه څنګه چې وینئ هیله کوم مرسته وکړئ مرسته وکړه کیفه وروره د ماشومانو په لاسونو کې بمونه دي او د امر نجیب سر ته وسله نیول شوې ده زه ټوکې نه کوم که زما خبره ونه منئ درې واړه وژنم خیر دی مونږ وژغورئ پام کوه چې زما لاس را نشي عرضو ټوټې ټوټې کوم دې رزیلې په سپیانو دې خورم کم عقلې هغه ماشومان خوشې که لومړی مې خبره ومنه عاقفه پیکاس راته راواله پوره 10 دقیقې وخت لرې سمه ده موږ پیکاس درولو ته موږ ته دا ووایه چې څه وکړو آفرین اوس تاسې ماته ښه غوږ شئ عاقف او ممدوح به پیکاس د عمرلي سیمې ته نږدې ودانۍ ته راولي یوازې هغوی دواړه دې راشي که شاوخوا مې نور کسان ولیدل هیڅ رحم نه کوم نجیب او ممدو درځي که نه ماشومان وژل کیږي فکر کوم هر څه بدل شول عاقفه ډېر مه خوشحالېږه پیکاسه یوازې د 2 ورځې اجل وځنډېده څه وکړو ښاغلی مسره غوسه مو قابو کوي ملګرو په ځانګړې توګه ته عاقفه په خپل سر هیڅ کوم کار ونه کوې وګوره چې نجیب او اولادونه یې څه حالت کې دي که څنګه ممدو جانه تاسو په حق یې ښاغلی مسره کوم کار چې کوئ ټوکې نه دي عاقفه پایله یې مرګ ده کیدای شي د ماشومانو د مرګ لامل شي خدای مکه که بیا د یو ملګری ستا له امله مړ شي عاقفه زویه نو څنګه له دې غم سره ژوند کولی شي حالا نو زمریه مشر ته دې ځواب ورکړه که نه سر دې درنه پرې کوم رزیله خوله دې بنده که خدای دې سمه خوځه پیکاسه که نه زه پوهېږم چې څنګه دې لارې ته راولم تاسو دواړه ما سره ژمنه وکئ غوسه به مو قابو کوئ احساسات به مو ساتئ یوازې په دې ډول اجازه درکوم چې لاړ شئ ژمنه کوم د هغو ماشومانو د مړینې لامل خو پرېږده ان نه غواړم چې یو تاریخ ته هم زیان ورسیږي ښاغلیه که اړتیا شوه سر نه مې هم تېرېږه ما له تا نه سر نه دی غوښتی تا نه غواړم چې هر څه قانون سره سم ترسره کړې نجیب او اولادونه یې روغ رمټ رابله عاقفه زویه همدومره امر مو پر ځای کېږي ښاغلیه زه خو وایم یو ځل بیا هم په دې اړه فکر وکړئ چې عاقف باید ونه لېږئ تا ته یې څه راځله نه هغه ستاسو د ښېګڼې لپاره مې ویل عاقف ښکاره ده چې خبرو ته سم غوږ نه نیسي ځکه مې وویل رزیله زه به اوس تا سره ارامه اوسه وګورئ ومه لیدل یوه شېبه هم ارامه نه کیني یو سرزوری انسان دی خپل پلار او خپله مېرمنه یې د همدې سرزورۍ له امله له لاسه ورکړل ان دا عاقف څه دی ټول اور ته غورځوي خو خپله یو غړپ ګرمه شوروا هم نڅکي چې خوله یې سوځوي رزیله زه به تا سره ګورم خوشې مې که ممدوحه خوشې مې که خبرو ته یې غوږ مه نیسه یوه ورځ به د ځواب ورکولو وخت هم راشي زما درنو ملګرو د مې 28مې نېټې د تاریخ تکرارول راتلونکو ټاکنو سره په مستقیم ډول تړاو لري ملګرو وروسته به د مې 28مې نېټه یا د یو جشن په ډول لمانځل کیږي ملګرو یا به هم د کودتا په تاریخ کې ګورئ له بعده مرغه د یوې تورې ورځې په نوم نومول کیږي هو باید د مې په 28مه رسمي جشن ولمانځل شي هغه ورځ د رخصتي وشي او په هېواد کې د ښه شانداره جشن ولمانځل شي هو ملګرو زموږ د دې ټولو غوښتنو لپاره د ټاکنو په سرلای موږ ته ډېر مهم دی ملګرو دا خو یو ډېر ښه پلان دی مې نیکایا مبارکي درته وایم مننه کوم ښاغلیه دا نوم دې څنګه فکر ته راغی د عربو د پسرلي له نوم نه مې الهام اخیستی ښاغلیه راتلونکې ټاکنې مې د پسرلي په نوم ونومولې خو د دې لپاره چې دا ټاکنې د پسرلي په نوم ونومو ځینې کارونه باید وشي هغه څه ډول کارونه دي ښاغلی مې نیکه د ترهګریزو بریدونو په ډیرولو سره خلک ډارول د کردانو په سیمه کې د ټاکنو مخه نیسي تر څو چې دا ټاکنه هیڅ ترسره نشي ملګرو کله چې په شمال شرقي سیمو کې ټاکنې ترسره نشي په دې معنا چې دا ټاکنې مشروعیت نه لري ډېر ښه دوام ورکړه هو
فرض وکړئ چې ټاکنې مو وبایللې د ټاکنو په سرلای پای ته نه رسیږي نوي بریدونه به مو داسې وي وروسته له ټاکنو نه به ترک ملت پاله ډلې پارلمان نه استعفا ورکوي له دې سره نشي کولی چې یو ځل بیا ملت پاله ډلې مجلس ته ننباسي له دې سره به په پارلمان کې دوه ګوندونه پاتې شي هغوی به دا وایي چې موږ له ټول هیواد نه استازیتوب نشو کولی ملګرو بیا هم بریالی ګوند نشي کولی چې اساسي قانون بدل کړي زموږ تر ټولو لویه موخه همدا ده هسې نه کوم خلک چې دا ځل پارلمان ته لیږو په هر ځل به د نوي اساسي قانون مخالفت کوي او مخنیوی به یې کوي آفرین مینیکا آفرین ژوندی اوسئ د دې لپاره چې راتلونکې ټاکنې هم د مې د 28 نیټې د کودتا په څیر بریالی کو او تیر تاریخ یو ځل بیا تکرار کو تاسو ټولو نه لوړه حوصله غواړم ملګرو او ډیر پام کوئ چې غواړم ووایم ځکه مو هغه ولسمشر په دار وځړاوه همدلته مې خبرو ته د پای ټکی ږدم بېشکه بېشکه رضایا مینیکا آفرین بېشکه ژوندي اوسئ مننه کوم بیا به په ژوند کې هم دلته رانشم هسې نه هم دلته ژوندي کسان نه راځي دا څه ډول خبره ده هیڅ میلمه پالنه نه کوئ نه کوم چای شته نه هم قهوه برېښنا خو مو درکړه پیکاسا په دې سړه هوا کې د زړه ګرم شو خوشحاله نه یې که څنګه ډېرې بدې ورځې مې تېرې کړي عاکفه کوم څه ته چې ته شکنجه وایې مونږ یو وخت ورسره لوبې کولې خبرې مه کوه موټر ته پورته شه حالا اته ګوره عاکفه هیله کوم کوم لیوانتوب ونه کړې څنګه چې اړتیا ده تبادله هماغسې وکړه نجیب او د هغه اولادونه پراته له کوم زیان نه دلته در سره رابه سمه ده ښاغلی امر پر ځای کېږي هله نو خدای مو مال شه هله دعا وکړه چې زه مړ شم ارزو دعا وکړه چې ما ښخ کړي که ژوندی پاتې شوم تا دې له ژوند نه پښیمانه کوم قسم کوم چې پښیمانه کوم د چې ولې پیدا شوې زه هم په دې پوهېږم نجیبه غواړم تا زر تر زره ښخ کړم اندېښنه مه کوه مهرباني وکړه پورته شه ملګرو مونږ هم ورپسې ورځو هله زر کوئ ښاغلیه که ستاسو اجازه وي اوس د سازمان له استازو نه پوښتنه کوم د ټاکنو د پسرلي لپاره خو مو زما پلان د شرقي سیمو لپاره واورېده تاسې په دې پلان کې کوم نظر لرئ او که نه ښاغلیه زموږ بریدونه د سیاست په برخه کې تر یو ځایه کار کوي د خلکو په منځ کې د حاکم ګوند په اړه مثبت نظرونه په ډېرېدو دي د دې لپاره چې د سازمان استازي موږ مجلس ته ننباسو ښاغلیه باید ډېر ښه پلانونه ورته ونیسو ښاغلی مینیکه څه ډول پلانونه مثلا موږ جعلي رایپاڼې جوړې کړي دي د سازمان ټولو استازو ته مو جعلي رایې تیارې کړي دي ښاغلیه د ټاکنو په ورځ خلکو ته هغه رایپاڼې ویشو ورته وایو چې باید یوازې همدغه رای وکاروي او بس ښه ده خو تاسې څنګه ډاډه یئ چې د ټاکنو په ورځ به خلک ستاسې جوړې کړي رای صندوق ته اچوي ښاغلیه ښاغلی مینیکه دولت چې خلکو ته کومې رښتینې رایپاڼې ورکړي دي هغه مو ورنه غوښتي دي که رښتینې رایپاڼې موږ ته رانه کې پوهېږو چې حاکم ګوند ته یې رای ورکړي دي البته چې د دې کار سزا به هم ډېره بده وي هغوی ته څه ډول سزا ورکوئ کومه محکمه چې دایره وو که اړتیا شوه د مرګ سزا هم ورکوو ښاغلیه همدا ځواب ما غوښته آفرین آفرین بېشکه وبښئ ښاغلیه ستاسو په مخ کې ما ملګري ستایل دا زما کار نه دی نن مې ته وبښلې زما مینیک جانه ومې بښلې ژوندی اوسې ښاغلی
راغلی چې تاته یو بل فرصت هم درکو. د څه شي فرصت ها؟ دوی کچیر غواړئ نورې ډرامې هم وګورئ نو اجمل شهاب یوټیوب چینل او همدارنګه افغان ټي وي شوز یوټیوب چینل ځان سره سبسکرایب کړئ. ډیره مننه.